بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه. د دنیا په ورځو کې د ټولو بهترین ورځ د عرفات ورځ ده. ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا بلا كيف. الله جل جلاله د اسمان حق اسمان ته د ځمکې چې نږدې دی ونځکې ته اول اسمان ته دې ته الله جل جلاله راځي. څنګه راځي؟ لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب وي. بیا الله تبارک وتعالى شدد راسي بلا كيف فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. الله عز وجل فخر کی پر فرشتو باندې و انسان پر انسانانو باندې. فرشتو ته وایي چې تاسو زما او بندگانو ته وګورئ، زما د حکم مطابق، زما د امر مطابق زما د بندگان د دنیا له مختلفو ملکو او وطنو راغلي دي، د عرفات په میدان باندې ولاړ زما د رضا دپاره. الله جل جلاله تعریف د دې انسان ورته کوي. فیقول انظروا الى عباد جاءوني شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق. الله جل جلاله ورته اے پرشتو تاسو زما دا بندگانو ته وګورئ، د دنیا له مختلفو وطنو او علاقو راغلي او دا انسانان راغلي دي په دوړو باندې سپیره دي، ببر سرونه یې دي او در اسمان لاندې ولمر ته ولاړ دي. مقصد یې زما رضا ده. یرجون رحمتي، زما رحمت ته امید. اے فرشتو تاسو دې ته وګورئ ولم يروا عذابي، د انسانانو زما عذاب نه دی لیدلی. فلم يرى يوم اكثر عتيقا من النار من يوم العرفه. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ یو ورځ باندې دونه ډیر انسانان الله تبارک وتعالى د جهنم د اور څخه آزادوي لکه د عرفات په ورځ باندې چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان د جهنم د اور آزاد. بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای الله جل جلاله فرشتو ته وای اشهدکم انی قد غفرت لهم. اے فرشتو تاسو زه پر دې باندې شاهدان ګرځوم چې ما دا خلک معاف کړي. دا حجان دا چې د عرفات پر میدان باندې ولاړ دي، دا چې د دنیا له مختلفو ملکو وطنو راغلي دي، دا لوڅ سرونه لوڅ پښې، دا ببر سرونه، دا په خاورو په دوړو سپیره، دا خلک ما معاف کړي دي، ما بخښلي دي. ای فرشتو تاسو پر دې باندې شاهدان یاست. بیا الله جل جلاله ورته وایي انی قد غفرت لهم فتقول الملائکه ان فیهم فلان مرهقا وفلانا. ای الله په دې کې فلانکی بندم راغلی دی، ستا ډیر نافرمانه دی. فلانکی بندم راغلی دی، لوی مجرم دی. الله فلانکی بندم راغلی دی. الله جل جلاله ته فرشتې د انسانانو وروښيي چې فلانکی مجرم ګناهګار فلانکی ګناهګار دام راغلی دی. الله جل جلاله څه ورته وایي قد یقول الله عز وجل. الله جل جلاله ته فرشتو د دې سوال په جواب کې ورته وایي قد غفرت لهم، ما دی بخښلي دي، ما دی بخښلي دي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي ما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم العرفه. نسته داسې ورځ چې ډیر انسانان دي الله جل جلاله د جهنم د اور آزاد کړي لکه په ورځ د عرفات باندې. په ورځ د عرفات باندې الله تبارک وتعالى د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات امتیان د جهنم د اور آزاد کړي. څه معنی؟ الله جل جلاله د دې په باره کې دا ویل چې دا د ابد دپاره د جهنم د اور آزاد دي. الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو په دوی انسانانو کې حساب کړي.